الله رسول فرمایي تر ټولو چې ډیر بهارید دی وزنید دی سخت دی ګران دی پر منافقانو باندې هغه یو د سهار منځ دی یو د ماخستن منځ دی منافق سړی د سهار او د ماخستن په لمانځه کې شرکت نه کوي تاسو په خپل ګریوان کې وګورئ زه به وګورم چې موږ د سهار او د ماخستن په لمانځه کې شرکت کوو کې نه کوو کې کوو بیا خو خبر خلاصه ده کې نه کوو محمد رسول الله مبارک فرمایي پر منافق سړی باندې د سهار او د ماخستن منځ ډیر مشکل دی دا د بخاری حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي کچیر دی د دې لمانځه په ثواب خبر سو چې د سهار د لمانځه څو اجر دی د ماخستن د لمانځه څو اجر دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي پڅ کېدلو به دی راځي مسجد ته په مسجد کې بل منځ کوي پڅ کېدلو به دی راځي کله چې یو سړی په دا خبر سو د سهار د لمانځه څو اجر دی د ماخستن د لمانځه څو اجر دی په مسجد کې د الله رسول فرمایي و پڅ کېدلو به دی راځي مسجد لره لمونځ به کوي د الله رسول فرمایي سراسر منافقت دی منافقت دی کفر دی چې کم سړی اذان واوري او بیا مسجد ته لمانځه نه راځي سراسر منافقت دی او کفر دی د الله رسول فرمایي چې سړی اذان واوري جوړ دی روغ دی هیڅ مجبوری نه لري دی لمانځه لره نشي را د الله رسول فرمایي منافقت دی او دا کفر دی نفاق دی نفاق د الله رسول فرمایي سبحان الله وای کله چې یو سړی په کور کې اودس وکړي بیا لمانځه لره روان سي چې را روان سي د الله رسول فرمایي الله داسې ورته خوشحاله یې لکه یو مسافر چې کور ته را روان دی کشنی بچانی کشنی بچی اده بابا کوروالا قریبان عزیزان څومره ورته خوشحاله یې محمد رسول الله مبارک فرمایي الله و نمازي ته داسې خوشحاله یې زه بڅه یم ته بڅه زه بڅه یم ته بڅه یې چې ما او تا لمانځه له راځو الله داسې راته خوشحاله دی په کور کې خو به بچیان لرئ ورور خو به لرئ خور خو به لرئ ادي خو به یي بابا خو به یي کوروالا خو به یي لور خو به یي زوی خو به یي دا چې ما او تا د سفره راځو یا حج یا عمره یا چلا یا څلور میاشتې یا تجارت یا کاروبار چې کله راځو دا بچیان څومره خوشحاله یي څومره خوشحالي صفایي یې کړې کشنیانو کالي اغوستي ناري زما بابا را روان دی زما زوی را روان دی زما وراره را روان دی زما ورور را روان دی زما خاوند را روان دی څومره خوشحالي د الله رسول فرمایي الله دا زما او ستا و لمانځه ته داسې خوشحاله الله اکبر استغفر الله د الله رسول فرمایي چې یو سړی د سهار لمونځ په جومات وکړي بیا د ماخستن لمونځ په جومات د کړی دی مسلم حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي که سړی ماخستن لمونځ په جومات وکړي دا داسې دی لکه نیمه شپه چې عبادت وکړي او که یو سړی د سهار لمونځ په جومات ورسره وکړي دا داسې دی لکه ټوله شپه چې عبادت کړی لکه ټوله شپه چې عبادت کړی الله اکبر الله دې را نصیب کړي والله اسلام په موږ بدنامه دی والله ایمان په موږ بدنامه دی په خدای دې مې قسم محمد رسول الله مبارک په ما او تا شرمیږي ځکه ما او تا دعوه کړې ده چې زه امتي یم د محمد رسول الله پر طریقه او پر سنتو د محمد رسول الله یم او ما او تا خپل ژوند را معلوم دی چې موږ څو پر سنتو باندې یو عبدالله ابن عباس د پیغمبر علیه السلام دا کاز وی دی مفسر د قرآن ډېر زورور علم الله ورکړی و یو سړی رالی ورته ویلی ول یو څوک دی د ورځې نفلي روزې نیسي او ټوله شپه تهجد لمونځ کوي خو دی جومات لمانځه ته نه حاضرېږي او د جمعې لمانځه ته نه حاضرېږي په دې باره کې ستا څه خیال دی ستا څه فتوا ده ستا څه فیصله ده د ورځې روزې نیسي د شپې پر تهجد ولاړې خو جومات لمانځه لره نه راځي د جمعې لمانځه ته نه حاضرېږي څه وایه په دې سړي کې عبدالله ابن عباس ورته ویلی دا جهنمي دی جهنمي دا جهنمي دی د ورځې په روزو خلق قطع ایستلی دي د شپې په تهجد خلق قطع ایستلی دي الله امر د لمانځه کړی دی چې جومات له به راځي الله او رسول امر کړی دی چې جمعې لمانځه کې به حاضري لګوي صحیح سلو کوشش وکړئ کوشش
د الله رسول فرمایي چې یو سړی پر کم ځای لمونځ کوي او بیا دی مړ سي هغه مځکه په ده پسې ژاړي چې یا الله پخوا خو داسې یو سړی و دینداره مسلمان متقي زما پر وژو بې ذکر کوئ تلاوت کوئ او فکر کوئ نن هغه نسته یا الله یا الله دا مځکه به په ما او تا پسې ژاړي نو چې ما او تا لمنځونه نه کوو بیا مځکه را پسې ژاړي نه 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 د مسجد د جوړېدو اصل مقصد د اسلام مرکز دی د ایمان مرکز دی د توحید مرکز دی د ختم نبوت مرکز دی دلته به ما او تا زده کړه کوو بیا به څه کوو بیا به ما او تا د دې ځایه څه سپلایانې کوو د دین و د اسلام د زده کړې و جهان ته بې رسوو الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ لمنځونه هغسې وکړو چې څنګه الله فرمایلی دي خاص کر د سهار او د ماخستن د لمانځه دي الله توفیق راکړي اوس خو روزه د هر سړی کوشش کوي د روزې بغیر خو موږ سره خبر یو صف هم نه درېږي دوه صفه کسان هم نه راځي او دا څومره ظلم دی او د الله رسول فرمایي دا منافقت دی او دا کفر دی دا کفر دی چې یو سړی اذان واوري او بیا لمانځه لره نه راځي الله دې اول موږ ته لمنځونه را زده کړي که د چا لمنځه نه دی زده خاص کر دا زموږ د سپین ږیرو لمنځونه نه دي زده اس په خبرو داسې پهلوانان دي چې خبرې شروع کړي چې ته واکش کې مې کتاب پر شروع کړی وای لمنځونه یې نه دي زده التحیات یې نه دی زده دعای قنوت یې نه دی زده لاړ سئ وخت ولګوئ تبلیغ کې وخت ولګوئ که په سترګو وینې که نه وینې الله به تا لره فرشتې راواستوي د انسان په شکل کې هغه به بیا تا ته لاس درکړي تا ته به لاره درښایي چې دا لاره ده دا لاره ده وخت ولګوئ په خدای دې مې قسم ارمان وکئ والله العظیم ارمان به وکئ که ته وایي یا په دې کې پلانی پلانی سړی دی هغه چمونه بیا ته مه کوه ګورئ موږ مسلمانان یو نو اوس ما تا مسلماني ولې نه پرېږدو که یو څوک شرک کوي کفر کوي پلانی کوي بدکارۍ قتلونه کوي موږ اسلام پرېږدو یا نه پرېږدو دعوت و تبلیغ هم نه پرېږدو بالکل کوشش وکئ لمونځ زده کا کلمه زده کا دعای قنوت زده کا قرآن زده کا کلمې زده کا بیا راسه پر کور کښېنه پروا نه لري بیا ستاسو نور وخت چې دی هغه غواړي نه